سختی د مخکې تیره شوه. عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت ده امام مسلم نقل کړی. کله چې دې مړ کېدو عبد الله ابن عمرو بن العاص د زویم دی صحابیم دی هغه ډېر زاهد صحابي و دنیا نه بې رغبته او ټوله زندګي هغه طاعت د الله کې لګوله. دوی تپوس وکړو چې پلاره تا به مخکې ویله چې کاشکې یو هوښیار سړی وی عقلمند او د مرګ په ټیم کې ته موږ تپوس کړی وی چې د مرګ څه حالتونه دي چې موږ ته ووایي. اوس خو ته په خپله مرې او خو هوښیار سړی دا راته ووایه چېرې دا مرګ حالت ته څنګه محسوس ہے. عمرو بن العاص رضی الله عنه صحابي دی صلح حدیبیه نه رستو د ایمان نه وړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه وله ورکړی و زیری وله ورکړی و کله چې د ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بیعت یې چې کو لاس یې تر وړاندې کو بیت یې شاته نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما لک یا عمر ولې ما سه بیعت په اسلام نه کې هغه ویل د الله نبی بیعت ته په اسلام کوم خو په یو شرط وڅ شرط ہے وی شرط دا دی چې ما ته الله زما د ګناهونو مغفرت وکړي هغه مغفرت راته وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ولې تا ته پته نشته ان الاسلام یجب ما کان قبلها سړی په اسلام کې داخل شي توحید عقیده قبول کړي کفر پرېږدي شرک پرېږدي د دې څه چې مخکیني څونه ګناهونه کړي هغه ټول الله معاف کوي. خو حقوق الله هر چې د بندگانو حقوق دی ابا ورکوي هغه بدل لازم دي. ها که په دې کفر حالت کې د مسلمانانو سره مقابله کړې وي او په دې کې څوک مړ کړي وي د اسلام په وجه هغه الله معاف کوي. لکه دغه صحابه د عمرو بن العاص مخکې مقابله د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړې دي په ایمان کې داخل شو هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم الله ته معاف کړي ان الاسلام یجب ما کان قبل. دوی ته ویل وې زه داسې ځان محسوسوم د مرګ په حالت کې لکه یو سړی دی یو تنګ ځای کې دی بند کړی دی صرف ساه اخیستو دپاره ځای نشته صرف دونه ځای دی ته کلاو کړی لکه د ستنې د سوري عمره کانما اتنفس فی صم ستنه د ستنې سوري عمره ځای دی ته کړی پاکې سړی ساه ځان ته راکاږي او پاکې ساه وباسي په دې ستنې سوري کې ساه ایستل یا ساه منډل دا انسان کار نه دا د شو لکه ساه دې بنده کړه انسان ساه چې بند شي دا څه حالات دي او دا داسې حالت ته لکه یو سخت ازغیداره ونه د ازغیداره ونه چې هر ټول ازغی دی او د خپونه انسان په بدن باندې راکاږي او دا غوښه کې د ازغي نخلي او راکاږي تر سره پورې وې دقه څه د مرګ محسوسومه دیو جن دا سختیانې په موږ تاسو را روانې دي د هغې دپاره دلته تیاري ده ایمان به هم د هغې دپاره تیار و طاعت به هم د هغې دپاره تیار و چې کله طاعت او ایمان موږ تاسو سره دقه به زموږ